د فیسبوک نه په اسانه طریقه ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو. اکه عامه ویډیو یا د فیسبوک سټوري ان سټیټس چې ورته موږ وایو دا به څنګه ډاونلوډ کړو. ډېر کسان داسې وي چې هغه په فیسبوک کې ویډیو خوښ ډاونلوډ کوي خو ډاونلوډ کولو چل ورته هم نه ورځي. نو دا طریقه ته په دې ویډیو کې ښه ویډیو پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج د سره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی هغه سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمه ویډیوګان تاسو په ټیم باندې میلاویږي. نو فسټ فال به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ. چې کله فیسبوک اوپن کړو نو اوس پکې زموږ یو ویډیو خوښه شوه یا کوم ویډیو موږ ډاونلوډ کوو تاسو ځان سره سیو کړی وي یا داسې راله ویډیو د چا په آیډیا کې چینل کې ده، نو هغه ویډیو تاسو چې هغه ویډیو ته کله رالی لکه مثال موږ دې ویډیو رالو نو د دې ویډیو په 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. د دې به تاسو کاپي لینک راولئ. کاپي لینک راولئ دې دپاره یو اپلیکیشن ضرورت دی چې اپلیکیشن هم کله ډاونلوډ کړو نو هغه به اټومیټک ستاسو چې اوس دا اپلیکیشن هم کاپي لینک راواغستو دې اپلیکیشن ته رالو نو دلته اټومیټک دلته کاپي لینک په خپله دغه شي پیسټ کول ته ضرورت خو هم نشته. نو په ډاونلوډ چې تاسو کلیک کړئ تاسو خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ نو بیا به تاسو څه پرابلم نه وي. چې دا هم کله لاګین کړئ دا ډاونلوډ په یو نشان درته ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړئ ستاسو سره به دا ویډیو ډاونلوډ شي. نو دا په اپلیکیشن به تاسو خپل ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. او که بغیر د اپلیکیشن ډاونلوډ کوو نو خپل کروم ته به راشئ. کروم کې به هلته ولیکئ فیسبوک ډاونلوډر به پکې ولیکئ، فیسبوک ویډیو ډاونلوډر پکې تاسو ولیکئ. دلته به ډېر شي ویب سایټ راولي نو فرست نمبر ویب سایټ باندې تاسو کلیک کړئ. هلته به کوم لینک چې تاسو کاپي کړی به راولئ هلته به پیسټ کړئ، ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. دلته ستاسو ویډیو چې دا اوس تاسو ته وایي چې په نارمل کې غواړئ کوالټي یا په ایچ ډي کوالټۍ کې غواړئ. نو موږ مثال کې طور په نارمل غواړو دا ایډ ځای به موږ کلوز کړو نو دلته کوم ویډیو چې یا ته موږ سره روان شو دا ډاونلوډ کېږي. نو دغه شان موږ که سټوري هم ډاونلوډ کوو نو داسې ډاونلوډ کولی شو. نو دا دوه طریقې وي د فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کولو. یو د اپلیکیشن په ذریعه ده. اپلیکیشن که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي. که څوک په فیسبوک باندې ګوري نو ویډیو له پاسه تاسو د دې لینک میلاو شي نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دغه دواړه یو ایزي طریقې د فیسبوک نه د ویډیو ډاونلوډ کولو. نو که دا ویډیو هم خوښ شي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ دا پیج سره هم لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ. چې داسې ټکنیکل ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.